سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو جرمني په پښتو باندې د فروشان لوستونه دي. په دې برخه کې ډیره یو اړینه موضوع ده چې غواړم په هغې باندې خبرې وکم او هغه ده چې د یوټیوب دغه لوستونه یا جرمني په پښتو د فروشان لوستونه څنګه مونږ سره مرسته کولی سي چې مونږ هم لوستونه ولولو او ویوینو او هم په خپل موبایل کې یا اپ کې یا هم په کمپیوټر کې خپلې هغه پوښتنې یا سوالونه چې دي هغه تمرین هم کو. کله چې تاسو خپل اپ خلاصوي یا هغه کاریال چې تاسو ته درکول سوی ده یا تاسو خپل آنلاین اخیستی ده، کله چې تاسو هغه خلاصوي نو ارومرو تاسو دغه 2-3 برخو سره مخ کیږئ. لومړی دلته راځو Schritt 1 ته چې دلته lernen ده او Schritt 2 prüfen. په لومړي قدم کې تاسو زده کړه کوئ، بیا په دویم پړاو کې تاسو خپله هغه وړتیا آزمایئ چې تاسو څومره پوښتنې زده کړې دي. راځو په lernen کې مونږ ته یو خود zufällige Frage دي، هغه پوښتنې دي چې اټکلکایي راځي د هرې برخې نه تاسو ته 10 پوښتنې راولي لکه د امتحان په څیر باندې تاسو هغه لولئ. او بل alle Fragen und Themen ټولې هغه پوښتنې او سکالوګان موضوعات چې دي هغه تاسو ته یعنی طبقه بندي سوي دي. راځو دلته ګورو چې Gefahrlage هغه چې د خطر نښې دي، Verhalten im Straßenverkehr څنګه تاسو په سړک باندې رفتار کوئ، Verkehrszeichen، لیکدړې، Umweltschutz چاپیریال ساتنه، Vorschriften und den Betrieb der Fahrzeuge د موټر په اړه باندې، تخنیک او نور ټولې برخې لکه 7 برخې یا 6 برخې دلته دي. بیرته راځو او څو برخې دلته دي نورې 1 2 3 4 5 6 برخې دلته دي. دلته کومې برخې چې دي دا هم ډېرې اړینې دي لکه وایي چې پوښتنې څنګه طبقه بندي سوي دي. نوې پوښتنې وخت په وخت باندې یا کال کې 2 وارې 3 وارې چې نوې پوښتنې راځي هغه دي. بیا ویډیویي پوښتنې دي، بیا د ترافیکي لوحې دي، بیا هم د لومړیتوب ورکولو، بیا د شمیر لرونکې پوښتنې دي، بیا فورمول لرونکې پوښتنې دي. نو مونږ هم دغه خپل د یوټیوب کوم لوستونه چې دي دا هم په همدې شکل باندې کوم چې دلته طبقه بندي سوي دي هغه هم مونږ دلته طبقه بندي کړي دي. لکه کله چې تاسو د فروشاین برخې ته راځئ دا عمومي پاڼه سوه، زه راځم د فروشاین برخې ته، فروشاین تیوري پروفون جرمني په پښتو باندې دلته زه کلیک کوم. فروشاین Muster, Fragebogen دا کومې پوښتنې دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو کله خپل کاریال ته راځئ او غواړئ خپله وړتیا وازمایئ، بیا تاسو مستر Fragebogen ته راځئ. 6 څپرکي دي چې هر څپرکی یې د 10 پوښتنو نه ده، 20 چې دي اساسي پوښتنې دي او بیا 10 چې دي د B کلاس دي. همدارقم مونږ دغه هر بوګن یو لوست جوړ کړی ده. لکه دلته راځو د هر بوګن یو لوست دی، یو لوست تاسو کولی سئ دا لوستونه کله چې دلته دا لوستونه یو وار تاسو وکتل بیرته راځئ خپل بوګن خلاصوئ او مخکې ځئ خپل تمرین کوئ. یو وار دا کار کوئ، یو وار هغه ګورئ که چیرته بیا په یو وار باندې نه کیږي بیا هم تاسو پوه نه سئ بیا به ځئ بیا هغه یو وار ویډیو وګورئ، بیرته راسئ بیا خپلو پوښتنو ته چې ستاسو سوالونه پې باندې یا هم هغه کومه ستونزه چې لرئ هغه حل سي. لکه زه اوس بیرته راځم لومړی شخط ته، په دې کې زه شویه پونکټ ته ځم، بیا Verkehrszeichen برخې ته دلته 116 پوښتنې دي. په یوټیوب ته راځم بیرته د یوټیوب چینل ته ګورم چې د دغې برخې پوښتنې چیرته دي. ټولو پوښتنو ته راځم، په ټولو پوښتنو کې مونږ د Verkehrszeichen یا هماغه لیکدړو برخې ته راځو. د Verkehrszeichen ترافیکي لیکدړې په دې باندې کلیک وکړو. ټول هغه لوستونه چې تر اوسه پورې جګ شوي دي او یا را روان دي هغه به ټول تاسو ته په دې برخه کې لیست سي.
تاسو کولی سئ هره ویډیو وګورئ، ویډیو نه وروسته لاړ سئ بیرته خپل تمرین وکوئ، که چېرته بیا سر نه خلاصېدو پې باندې بیرته به راځئ همدلته بیا به دا لوست ګورئ 1 وار 2 وارې 3 وارې. که چیرې بیا هم نه کېده تاسو کولی سئ خپله پوښتنه د کومنټ له لارې یا د هر هغه امکانات چې دلته شته د فیسبوک له لارې د مخامخ د یوټیوب د کومنټ له لارې کولی سئ تاسو خپله پوښتنه وکوئ او موږ به تر ډېره حده کوښښ وکړو چې د هغې جواب تاسو ته درکړو. نو دا هغه لنډه لارښوونه چې تاسو څنګه کولی سئ د یوټیوب لسونه وکاروئ تر څو پورې تاسو په لومړي پړاو کې وکولی سئ د تیوري پروفونګ نه ووځئ، چې دا ډېره هم سرګرداني لري، هم وخت نیسي او هم ډېرې پیسې مصرفیږي په دې باندې. که چیرې خدای مکړه یو وار سړی پې باندې په لومړي وار باندې ونه شو کولی چې د دې امتحان نه ووځي، نو معمولا د سړي په روحیه باندې تاثیر کوي. خو زه هیله کوم چې تاسو د همیشه قوي اوسئ او د دې خبرو نه تیر سئ. فقط تاسو باید تر امکانه پورې ډېر زحمت وباسئ، 2 میاشتې 3 میاشتې وخت ځان ته ورکئ چې یو وار خلاص سي او امکان لري، دا امکان لري کیدای سي. نو تر بیا ښې چارې، الله مو مل.